څنګه گردن وړل بادشاهي د باچا آن طبیب را د هغه طبیب حاذق بر سر بیماری د ناجوړي تا دپاره د دې حال او چې حال د دې مریض به بېنه کوي د دې دپاره الله تبارک وتعالی وده ته رهنمایي وکړله چې هغه ځای په الهي بوځي ویرسوي تر هغه خپله مقامه پورې چې هغه د ده مطلوب و مقصود دی و هغه ته رهنمایی و راهنمایی چون گذشت آن مجلس و خوانی کرام دستی او بگریبت و بردن و برد اندر حرام چون هغه وخت گذشت چیر شو آن مجلس هغه مجلس د دې د معرفت و پیژندلو یو په بله و خوانی هغه ساخان کرمی د سخا چې هغه اکرام و اعزاز یې د دې ضیف الهي وکړي دست لاس او د دغه ضیف الهي بګریبت ونیوي و برد یووي اندر دننه حرمي و حرم اوس یې هغه ناجوړي ته روان کړي قصه رنجور و رنجوری بخوانات بعد اذان در پیش رنجورش نشانات قصه هغه نقل و حقیقت و واقعیت و نفس الامر تو رنجوری د ناجوړي ورنجوری او دغه ناجوړي بخوانه ورته وویل بیان یې کړل اظهار یې کړل چې دغه ناجوړي دی دغه یې مریض دی بعد اذان وروسته لکې در پیشي په وړاندې رنجوری د ناجوړي اشدا طبیب حاذق دغه ضیف الهي نشانه کښېناوه رنگ رو و نبض و قارورا بدید هم علامات و هم اسباب الشنید رنگ د مخې رنگ رو د مخ و نبض و قاروری هغه شیشه د هغه بولو بدید ولیدله د طبیب دا قانون دی چې ظاهر علاج د جسم و بدن کوي و رنگ ته بیم ګوري چې رنگ سور دی ژړ دی تور دی څه شي دی دا خپلې نقشې و علامې لري چې دا پر امراضو دي او دا ډول د دې نورو شیانو د ټولو څخه د مرض نقشې و علامې او دا ډول د نفس ته معلومېږي اوس خو دی ظاهري علاج کوي دا یې ټوله ولیده که د انسان رنګ ژړو دا دلالت پر هغه قلبي ناجوړي باندې کوي چې و دې انسان ته هغه قلبي ناجوړي پیښه ده ظاهري ناجوړي نه لري هم د هغه رقم علامات چې هغه علامې و هم د هغه رقم اسباب هغه سببونه اشته دي رنګې شنې ټول واضح ټول ورته بیان کړه چې داسې طبیبان راله داسې دوا ورکړه داسې چاره و علاج هېڅ چا ونه دا چې وسمه گفت هر دارو که ایشان کرده آن عمارت نیست ویران کرده آن د پښتو یې وایه ناره مه هېروي ورڅه ناپوه طبیب مې مخ شو رنځ مې د زړه دی دوا د سترګو را هغه په عشق مبتلا دی د الله د درده ژاړي اوښکې یې تویېږي دی وایي ته خو لچ نیولی دا دوا واخه د سترګو چاره دا څونه سره لیدي عینن هغه خبره گفت یې ضیف الهي وویله دې حکیم و حاذق طبیب وویل والهر دارو هر دوا کې ایشان چې دوی کرده ان ورکړې ده آن هغه عمارت کې اوبادي و جوړتیا د مرض نیست نه ده و ایران یې تباهي یې کرده ان کوي هغه نوره خرابي پسې رسولې دوا چې پر مرض برابره نه شي خامخا به ضرر ځینې پیدا کېږي نو دا څونه سره لیري بی خبر بودن از حالی درون استعیذ الله مما یفترون پناه په خدای له دغه دروغجنانو څخه د دغه ظاهري مستظهرانو څخه چې په واقع کې حال نه ورسره بی خبري بی علم بودن و از حالی له حالت دروني د باطن ولدا څه ډول طبیبان دوی څه چاره و علاج کول د هغې مرض له چیش استعیذ پناه غواړم الله ته خدای سره مما له هغه دروغ یفترون چې دوی باندې کړی دا څه درواغ ویل چې د دې دا ناجوړي د دا ناجوړي د ناجوړي چې
گید رنج و کشف شد بر وی نهفت یک پنهان کرد با سلطان نگفت. گید ویني دی رنج ناجوري په اول ځل په پوه شو چې دا څه ډول مریض دی. مرض خو یې معلوم کړي و کشف ظاهر او ښکاره شو بر وی پر ده باندې نهفت یې هغه فتحه چې دا رنج د زړه دی دا ورته ښکاره سو یقین سو. یک تونی خبر د پنهان پټ یې کرد کی با سلطان سره له باچا نه گفت ونه باچا ته ظاهر او ښکاره نه کړي. رنجش الصفرا و السودا نبود بوی هر هزم پدید آید زدود. مولانای روم صاحب وای رنجی تکلیف و ناجوری اشتگی من دی الصفرای لجړو سه و السودای لأغا سودای محترقی څخه نبود نو. کله کله د انسان په بدن کې صفرا او ژړ پیدا شي سرچرخي کېږي شی نشي خوړای خوا یې ګرځي په یو دربه. کله کله هغه سودای محترقه محرقه هغه انسان ته ورپېښه شي هغه وینه یې سره یو ځای شي ټونټه ځینې جوړه شي هغه په بدن کې ګردش کوي نو انسان د مالي خلیا په ناجوړي اخته شي دوري مخ ونسه دوري مخ ونسه ګای تعجب شي ګای بله بنا شي ګای بله شي یې پر سبکه شوک راځي نه پر یوه خوا هاس سرکردان وواله د دې ناجوړي له دغو څه نه وه. بوی بوی هر هزم یې د هر لرګي په دې ظاهره عاید راځي زدودي. اوس خو دلته لرګي نشته دا د چیلو په بوی نه پوهېږي چې سړی واچي دا د ګاز په بوی نه پوهېږي د لرګو هم داسې وو. هغه د ونو بوی جلا و د توت دا جلا و د درختې دا جلا و د دا هر شي ده دا بله څه بېل دي. دغه یې وو که نه و طالبانو خو بابک کول چې بیا هلته په حوضره کې سوځل په ژمي به ورته ناست د خو یوه سترګه له ټول کوي نو خو دغه بیان یو د بل امتیاز لري. دید از زاریاست کو زاری دلاست تنی خوش است و او گرفتاری دلاست. دید ویلی در جزای پی الهی از زاری لزاری و بدی ورزی اشتگی منزی کو چې دا زاری عجز دلی د زړه است دی په پوسی چې څه مرض دی څه رنځ دی څه تکلیف دی نو زړه خو د بدن رئیس و باچا دی زړه چې په رنځ مبتلا یې هغه څه د سړی برداشت کولی تر هر شي د زړه تکلیف زیات دی. نیست نه دی بیماری ناجوړي په دنیا کې چې بیماری لکه ناجوړي دلی د زړه یه جوینه در زاری تن بدن خوشی ښه استی لیکن و او د گرفتاری بندي دلی د زړه دا د زړه په ناجوړي باندې مبتلا ده دا حس و ادراک وکي دا رنج معلوم کی دا علم باندې را عاشقی پیدا است از زاری دل نیست بیماری چو بیماری دل. عاشقی دغه محبت الهی و عشق و جذبه پیدای ظاهر اصل ازاری لزاری دل د زړه چې هلته زړه هله لاندې نو د عاشق څخه دغه زاری و عجز ظاهریږي او ښکاره کېږي دا دار پر هغه حالات د زړه دي. نشته په دنیا کې بیماري ناجوړي چې بیماري لکه ناجوړي دي. ما ته یې وویل یو کتاب دی چې شی بولیا بله ورځ قصیده برده ته خو را نیولې هم نه ده خو دا یې نوم یې لا بستوي یعنې درته بله ورځ چې دا پیدا شي دا ښه شی په دې کې ډېر بیتونه دي چې د علم برکت پکښې کې دی د شفاعت دا پکښې کې دی د حوالجو ضرورياتو دا ډېر ښه شی دی. حضرت مولانا بصوري صاحب جوړه کړې ده دی مبارک عاشق محمدي و پر محمد رسول الله عاشق دی په یو رنځ مبتلا و دا ټوله داول بیت یې دا دی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم دا یې اول بیت یو سل دروش بیته بیت ډېرې ښې شروح یې هم لري د ځان حضرت مولانا شیخ فقیر الله صاحب علیه رحمه هم پر دې باندې لري دی مبارک په عشق مبتلا و نو دا ټول خطاب و بیان یې له نفس سره کړي دي د نفس سره مقابله
نفس ته وایي ته عاشق یې هغه وایي یا نه وایي زه پر تا شواهد لرم مخ دې تک ژړ دی رنګ دې ژړ دی له سترګو دې ویښکې بهیږي شونډان دې وچ دي د زړه څخه دې فریاد راوځي دا ټوله د عشق علامې دي هغه وایي دا وخت چې ده دا رساله مبارکه ترتیب کړله تنظیم یې کړله جوړ یې کړله په دا سبا کې یو ببرسر ملنګ ورته راغلی عاشق محمدي ولا ستا رساله راکړه دې ورته کومه رساله ویل چې اول بیت یې دغه دی دا یې ورته دا دا خو ما د زړه څه نه ده راایستلي هېڅوک پر دې باندې بې له ما سوه بې له الله علم نه لري ته څه په خبر شو ول تا چې برایي تلاوت کول جوړول دي چې په هغه مقام کې د راحت ناست وې د علیه السلام سره دې رابطه نیولې وه زه د علیه السلام په مجلس کې ناست وم هر بیت هلته راتلي علیه السلام مخ به لکه ګلګلاب داسې تلېدی ستا روح هلته حاضره شوله په ټویه په راوار کې ته به دغه مریضۍ څه خلاص یې دغه قصیده را هغه ول بېشکه چا اورېدلې دا ټوله په عشق هلته دا وایي چې زه پر تا باندې دلایل لرم پښېمانه کېږې به نه نو په دنیا کې بله دغه ناجوړي سخته لکه د عشق بله نه عاشقی گردید سروی سر و گرزان سراست عاقبت ما را بدن سر رهبر است علت عاشق ز علتها جداست عشق بسترلاب اسرار خداست علت و سبب طریقه و باعث عاشقی د عاشق ز علتها لدی نور علتو د ناجوړي جدای جلا قصدي ته به عشق پر نور نه قیاسوې اندازه دې له بله مرض و له ناجوړي نه معلومه یې عشق چې دی استرلابي ترازو اسرار د اسرار خدا د خدای تعالی اصلي لکه په هغه ریاضي و حکمت و عروضو کې چې استرلاب د لمر ترازو دی د لمر اندازه در معلوموي دا ډول عشق چې دی د خدای تعالی د انوارو ترازو دی هغه در معلوموي پر دې خوا دی پر دې خوا میلاویږي د الله رب العزت وصال پر دې طرف باندې میلاویږي د الله رب العزت یعنې د غلي پسې ګرځي تر مشرق و مغربه تر جنوب و شماله په یوه رب کې د سترګو دا ټوله منطقه عاشق ربي وایي په الله پسې ګرځي دغه الله لارې عاشق یا عاشق ګر که چیرې زین سوي له دغه سر و رازه سه له دغه مجازه سه له دغه سعینه سه د دنیا وګر که چیرې ځان سیري له هغه سره د حقیقت له هغه ذاته څخه د حق له هغه جانبو طرفه څه استوي عاقبت بالآخره مرا موږ لره بدان و هغه حقایقو لره سري د هغه انوار الهیه و رهبري لرسول دغه مجازي عشق چې دی دا هم قنطره ده ټول دی و حقیقت لره بالآخره دی و هغه ځای ته رسوي هغه حقانه عشق در نصیب کوي د هغه سره د تعلق و ارتباط پیدا کوي که دا خوا ده د عشق اخوا ده هغه ټوله ښه ده ټوله فایده ده ټوله د الله سره رب العزت سره یو ارتباط دی یو تعلق دی چې د الله سره سړی پیدا کوي هر چې گویم عشق را شرح و بیان چون به عشق آیم خجل باشم اذان مولانا یروس صاحب وایي د عشق یو څه پاکه کلمه ده چې هر څونه بیان کوم په دنیا کې د هر مقام د هر عزت چې د عشق هر څونه ستایش و تعریف درته کوم خو چې د عشق کلمه مې پر خوله راشي وشرمېږم چې ته د عشق بیان وګوره ته ستا ژبه و لسان دغه د وینې واقعي عاشق الله یې پېژندلی دی د الله رب العزت محبت هغه کلمات چې و الله رب العزت ته سړی په هغه دوستۍ و په محبت و الفت منصوبېږي هغه د ده پر لسانه درنه هر چې هر څه ګویم وایم عشق و محبت لره راوه دا محبت لره عشق یو کلمه د ذات الهي هم ځینې مرادېږي ذات محمدي هم ځینې مرادېږي دغه علاقه په مابین کې د عاشق و معشوق هم ځینې مرادېږي دا ټول باندې اطلاق چې ودغه عشق لره شرح و بیان وضاحت و بیان کوم
لیکن چون هغه وخت به عشق و عشق ته آیم راسم خجلې شرمنده باشم یمه ازان له دغه ویلو دا کلمه وګوره ستا ژبه وګوره مړیه ته اوس دا دعوه کوې چې لا معبود الا الله لا مطلوب الا الله کوم خدمت چې د خدای کړی دی عشق تقاضا دغسې لکه دا موږ چې نن خدمتونه د خدای تعالی کوو په یوه چا چې که پیدا شي زه یې ورسره منم چې دا بم په ځان پورې وتړي د خدای پر دین دا ځان ټوکري ټوکري کړي دا انصاف دی بل ولکه دغه شي تر دې ورخواته دا نه وایي چې موږ وایي نه چې القرآن ورکړی الله رسول الله دا ټولې معاش په خوله وایي تر دا ستونې خواته نه دی تېر شوي ګوره ولاک تېر شوي در چې تفسیری زبان روشنگر است یک عشق بر زبان روشنتر است بی زبان روشنتر است گرچه که څه هم تفسیری وضاحت و بیان زبان د ژبې روشنګري روښانه کوونکي اصلي وضاحت درکوي یک دونې خبره د عشق د زبان بې له ژبې روښانه تر ښه اصلي عشق و محبت چې په زړه کې ډېرې نقشې و نښانې پر بدن باندې ظاهره پرتې ولو که دی په خوله دا نه وایي چې زه عاشق ربي یم هر سړی په پوهېږي چې دا عاشق الهي د هغه جلا جذبه وي د هغه جلا تعلق په ارتباط کې د الله سره داسې تعلق په ارتباط نه وي لکه زموږ که داسې وو چې کار وساو تکلیف موږ ته نه رسېدی بیا نو د خدای دین کوو که تکلیف راغی زحمت راغی هلته بیا د خدای دین پاتې درانو عاشق ربي عشق دارکن چون کلم اندر نوشتن می شتاب چون به عشق آمد قلم بر خود شگاف دا د کلم و زبانه چې ته وګوره داسې دوه ځای دغه چاو دی د کومه وخته پیدا کړه چې د عشق پر کلمه باندې راغلي دا کلمه یې لیکل پر ځان وچاودي جبران یې نشو کولی د عشق داسې کلمه نو ستا زړه یې څنګه جبرانوي دا د تعجب خبره وګوره زړه ایجابوي د انسان الله وایي ما دا مځکې و اسمانونه نشي ځایولی لیکن زړه د مؤمن یې ځایوي په زړه کې د مسلمان الله ځای لري دا ته پکښې کې ارام و قرار نشي چون هغه وخت قلم ازلي اندر دننه نوشتن یې په لیکلو کې مې شتاب کې تلوار وکړي چې الله ولیکه چون هغه وخت به عشقي و عشق آمد رالی چې مشاهده د محبوبي سبحانه ده قلم بر خود پر خپل ځان باندې شگاف وچاودید چون سخن در وسط این حالت رسید هم قلم بشکست و هم کاغذ درید مولانا صاحب مبارک درته بیان راګرځي چون هغه وخت سخن خبره در وصف په صفت کې د عشق این حالت وجه مقام ته ورسید کم ته هم دا غیر کم قلم بشکست مات شو هغه خو دې ولیدی چې وچاودي و هم دا غیر کم کاغذ درید کاغذ هم پارچه شو په څه شي یې لیکي پر څه شي یې لیکي قلم وچاود کاغذ چیر شو بس قلم عشق خبرې زموږ په خوله باندې مناسب نه دي چې بیان تواضع خو منطق مې ویلي دي قیاسونه مې زده دي څنګه اوس به دستي قیاس درته کښېږدم نه چې جبه په لاس درکړم دی وایي عقل نو په دغه ځای کې لکه خر په خټو ننوتلی دی ادراک نه شي کولی عقل دلته کار نه کوي عقل در شرحش چو خر در گل بخور شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت د الله رب العزت د عشق مقام د محمد رسول الله د عشق مقام د عشاق و عاشقان حال بیا د عشق و عاشق بل څوک نشي بیان بل څوک نشي بیانولی د الله تبارک و تعالی مقام د الله رب العزت شان ته د محمد رسول الله په ژبه واوره چې عاشق ربي دی نو نه زما وستا که ما او تا ته ووایي د زمانې شیخ الحدیث هغه به وایي قل هو الله احد الله الصمد ته د محمد رسول الله
حقیقت و بیان د حضرت ابوبکر صدیق صاحب په ژبه واو دا به نو حقیقت درته معلوم شي. عقل دغه ظاهري عقل چې سر دې لوړ نیولی دی چې ما بیا څه قیاسونه زده کړي در شرح په وضاحت کې اش د دې عشق چې خر یې لکه خر درګلي په خټو کې به خوځېدل هغه کله د خټو ځان ستاسي کله دا بیان کوای شي کله عقل ادراک کولی شي دغه کله احاطه باندې کولی چې دا ټول نه کړي بیان یې کوي شرح وضاحت عشقي د عشق و عاشقي د عاشقي د مقام هم دغه رقم عشق و عشق یې ویلی د عشق څخه بیان د ګلاب حقیقت و بیان د بلبل په ژبه واوه چې د هغه محبوب دی هغه به درته کوي که ما ورته ته ویولی یو ښه خونداره بوی لري ښه دی داسې څو پاڼې یې سترګو ښه دي لا په دغه شي بلبل ته ووایي چې په 3 ورځې ولکه رساله خلاص چې دا چی آفتاب آمد دلیلی آفتاب در دلیلت باید از ویرو متاب یو خدا مقوله ده چې اشیاء پیژندل کېږي په خپلو اجدادو لکه لمر چې په سایه پیژني لمر راختلی دی سایه یې اخواته پروته ده حجاب و پرده په مابین کې د لمر و د دغه سایه شته نو ته دا دلیل و حجت پر وجود د لمر ګرځي دا هم یو مقام دی ښه دا ده چې لمر په لمر وپېژني سایه ظلمت په لمر نور دی ته نور په ظلمت پېژنې عجب خبره نور په نور وپېژني لمر په لمر وپېژنه دغه ښه مقام آفتاب المر آمد راغلی دی دلیل الحجت و نقش آفتاب د المر دا لمر په خپل دلالت پر وجود باندې الله وپېژنه گر که چیرې دلیل عطایه لره باید شای از وی له ده اثر و مخ متاب مپېژني چې د هغه لمر ته متوجه سه چې هر شی درته ظاهره وښکاره په سور و په ظلمت باندې شی مه پېژنه د منطقینو کسې پسې پرېږده چې الاشیاء تعرفو بالاضداد هغه یې نه ده په دغه یې وپېژنه ته ولې ځان و ظلمت ته ورچې چې په تاریکي باندې د خدای نور پېژني کومه خواشي څه وایي لمر په لمر پېژنې که لمر په سایه د منطقې په جماعت کې ځای نیولې نه شي هلته هغه مقبله د منطقې ده ولکن خوند واخلي او زه بزرګان کوم از وی ارسایه نشانی می جهاد شمس هر دم نوری جان می جهاد که ته وایې زه لمر په سایه پېژنم از وی له دغه لمره څه هر که چیرې سایه نشان نقش و علامه مې جهت درکوي که ته وایې دغه سایه چې دلته وینم دا دلالت پر وجود د لمر کې حجاب په مابین کې پروت دی که هغه لرې چې دا نیست و نابود ګرځي نو دا دلیل دی پر هغه وجود باندې د لمر که داسې وایه شمس المر هر دم هر غړی نوري نور جانې د روح می جهاد چې ولې په هغه چارې کې پیږي په خپل نور معرفت سره پیږي دا څه سایه خواب آرد ترا همچون سمار چون بر آیت شمس انشق القمر کته وایي چې په سایه پیږي و سایه خو نو هغه د دا شد د لمر سره کله کله ضد په ضد معلومېږي د ده پر اصطلاح باندې سایه عبارت له څه شته دا د دنیا د مخلوقات ته خدای تعالی په دې مخلوق پېژنې واده دا دې پر دلالت کوي پر وجود د خدای تعالی دا چې ته په دې باندې پېژنې د غفلت په کندو کې به هم لوېږي د حق لارې څخه به هم خطا کېږي د نورو نواقصو سره به هم مخ کېږي کاشکې ته د دنیا په اسبابو کې نه ګرځېدی لکه منتقین چې پر دغه لار خدای تعالی پېژني خدای تعالی په خپل نور وپېژنه په هغه لار یې وپېژنه سایه خو خواب یې غفلت عارض راوړي تو راتاله د همچون ثمرې لکه نقلونه وچتې پخوا چې د غټ خلک وو یو سړی به یې درلودی هغه به هلته للو ورته درلودي
یا د نقل ورته شروع کړي دی به قرار بدوسو نو هغه به جنو لاره دی به په یاد راځي کوکو ماما به نکلونه راټول نو دا زموږ په کلي کې اوس هم کوږي جاس بس نو دا درخان نو دا د افغاني نیم به بدس ونیم تا نقل به څه د خوب سوي نو دی وایي دا خو خوب راولي غفلت راولي خو په کنده کې د غفلت کې اچیږي مړې دا نو ته څه کوې سایه سایه خوابی غفلت آرد راولی ترا تالره همچون سمری لکه اغا کشینی و افسانی و نقلونه چون هغه وقت بر آید راسی شمس المر چې لمر د عشق د محبت را پورته سي انشق القمر سپوږمۍ سره چوي برداشت یې نشي کولی نور روښنایي یې ورکه شي لکه د جراوت سورسک ته ګۍ شنه ټکي ولاړې ولکه یا رڼا وویلې یا روښنایي ته دا څه کوې ولی په دې وخت خود غریبی در جهان چون شمس نیست شمس جان باقی از کورا امس نیست خود په تحقیق سره غریب مسافر در جهان په دې دنیا کې چون شمس لکه لمر نیست نسته هر ورځ د مشرق را روان دي مغرب ته روان دا څه دا کوچنیوالي خو عجب حال دی دا کوچنیانو به یو عجب چمونه سره زما یو شی دی زه ځم پاکېږي چې نو به موږ رالي ها شی دی واشی او مالګه دا اوس مې په یاد شوه چې په کوچنیوالي به دا کوچنیان نو ځای به خرابه بیا زما یو ورور دی پښتون د لښته سپور دی پر هر بازار یې کور دی چش اوس باید ولې لمر نه دی دا یو غټ مسافر دی چې له هغه ځایه هره ورځ را روان دی و هغه ځای ته وایي خود په تعقیب سره غریب مسافر در جهان په دې دنیا کې چون شمس لکه لمر نیست شمس لمر جان در روح باقی اصلی کورا دیلر امسی پرون نیست نست دا نسی ویلا چې پرون هو دا لمر نه نست دا به تل ترتلی همیشه به یي جواز به نه لري مسافرۍ په مقام کې به نه وي ولا روح ته متوجه روح ته په نفس څه کوي چې دا شمسقي خر نه ځي ماښام ګرد ورځ اخته چې ماښام ته زه شوروا ور برابره کړم سلاته ور برابره طالبان چې لاس ور د باره دیګان ته ګور چې شي باندې کې خلاص کړه نفس کوي وګورئ چې شته کنه او بهانو بس لمر د روح باقي دی وروره نه زوال لري نه سفر لري نه جهالت لري نه غرابت لري نه پناه لري نه بیوفا ده ټول صفتونه پکې کې دفع شمس در خارج اگرچه هست فرد میتوان هم مثل او تصویر و کار لمر په جهان کې دوه دي که یو ستاسې څه پوښتنه کوم اوس دغه وجود د تصور څخه د کلیت مانع ګرځي په وجود کې سړی بل لمر نشي پرځولی په خیال تصور کې نو دغه لمر څه کوي چې په تصور کې هغې پرځي هغه شمس حقیقي ته ورته واقعي و نفس الامر ته چې په باطن کې هم تصویر نه شي کولی چې بل لمر الله مشبه دی که مشبه دی مثال ورته ایښودل کېږي شمس المر در خارج په خارج کې اگر چې قسم هستی فرد یو فرد میتوان تا کسم دغه رقم نشته مثل او د تصویر کار کوي په ځین کې یو بل مر سره پرځولی شي که نشي یک آن شمسی که شد بندش اسیر نبودش در ذهن ور در خارج نظیر یک دونی خبره ده آن شمسی هغه لمر که شد سوی دی بند اشتل اسیری هغه پره هغه ناری نبود نسته اشتل در ذهنی په ذهن کې در خارج الله رب العزت مثل په خارج کې وجود لري چې په ذهن کې په کوم یو کې نو ته دغه شمس په لکې پرېږده د هغه واقعي و حقیقي و نفس الامر شمس ته ورسه چې هغه له تصور څخه د ذهن د وجود خارجي و داخلي د دواړو صفاو څخه
در تصور ذاتی او را گنج کو تا در آیت در تصور مثل او در تصور په تصور کې ذات او را و ذات لره د دغه حقیقي و واقعي و نفس الامر المر گنج گنجایش کو په معنا د کجا چی هغه کله ځایږي کله امکان د دې ستاسو چې تصور وکړي دا د فرض دې در آیت چې راشي در تصور مثل ګوده خو خارجي و ذاتي و ذهني ټول تصورات څخه منع دي د الله رب العزت په ذات کې به تصور کې دا جایز دی که ناجایز ونه دی ولې وهغه المر ته نږدې ولې پر هغه المر باندې خپل اعتبار نه راګرځي ولې هغه ته نه متوجه کېږي څنګه دا فلکي المر څه کوي والشيخ صاحب مبارک وجه د مناسبت پیدا کړي وایي څه وخت چې خبره په لمر کې راله شمس 3 رقمه دی یو فلکي لمر دی چې پر څلورم اسمان باندې لکه د جراوت څورڅک ځلیږي یو هغه حقیقي لمر دی د الله تبارک وتعالی چې ابدي و نفس الامر دی یو شمس تبریزي دی چې د شپې د لمر سره په رڼا کې لري ټول جهان کې روښنایي ورکوي وایي چې هغه فلکي لمر یاد شو حقیقي لمر یاد شو په کار دا ده چې د هغه شمس تبریزي څه چې په نامه کې مشابهت ورسره لري د هغه څخه هم یو یاداشت و شمس تبریزي علیه رحمه ما په ابتدا کې ته د شروع کوله چې هغه یو ممتاز مقام د ولایت درلودی په ټوله دنیا کې الله کې مناجات وکړي چې په ټوله دنیا کې زما د مجلس سړی نه الهي تیر راوښیه د چا سره مجلس وکړي د ولي کامل په ژبه څوک خو ولي به کوي دغه دی که نه وعلا الهاما مولانا روم صاحب مبارک چې ورغلي مولانا صاحب په هغه زمانه کې تر هغه مقام چې درلودی د الله رب العزت میز باندې لوړ مقام ظاهري و باطني دواړه په دغه زمانه کې تر هغه حال علاوه درس و تدریس ظاهري کاوه د مبارک درس و تدریس خلاصوي د فتوا خلاصوي ولاړېدي دا کتابونه د راګرځېدلي شمس تبریزي او ملنګ درویش ورته وکړي دی په دا ظاهري استدلالات مبتلا التفات حقیقتا نه ورته وکړي ظاهرا یې ورته وکتل شمس تبریزي ورته مولانا دا څه شي ولدا هغه څه دي ته نه پوهېږي ویناوي دي تورې دي خو یو ملنګ یې درویش ورشه پر د کتابو یې چوکړه ټوله سره لمباس مولانا ورته دا څه شي ولدا هغه څه دي چې ته نه پوهېږي چې مولانا صاحب چې پانو پر هغه ځای وبرته وکړي بیا تر اوسه نه دا وایي ټول ظاهره حال پاتې شو باطن وزدی مبارک ډېر اقتباسات و استنباطات یې ددسه کوي اوس خبره پر دغه شمس تبریزي که نوري مطلقات ابتابت والانوار حکات شمس تبریزي علیه رحمه که نور روشنایی مطلق خالص نور الهی اصلی ابتاب یو لمر اصلی والانوار لانوار سحق د خدای تعالی خدای تعالی د نور سره یو نور چون حدیثی روی شمس الدین رسید شمس چارم آسمانی سر در کشید چون هغه وقت حدیثی خبره روی و مخته شمس الدین د حضرت شمس الدین رسید ورسیدل شمس چارم شمس المر چارم آسمانی په څلورم اسمان کې سر در کشید کشکی اوس به یو ګړی بعد وګوري هلته به جوال پیدا چې د نورو حقایق یې تشخیص کړله چې لمر خو دغه دی ما ته لمر ویل کېږي پر ما د لمر نوم پروت دی چابک کې ځانې عام کې ظاهر شي چیرې د ولایت لمر چیرې ظاهري واجب آمد چون که آمد نانی او شرح کردن رمز از انعام او واجب لازم آمد رالی چون که هغه وقت آمد رالی نامی نم اوده ده چې د حضرت شمس تبریزي علیه رحمه نم و ما بین ترالی نو لازم واجب ده
شرح کردن بیانول رمز د یو څه اشاراتو از انعام د نعمت وسبود چې نوم یې مابین ته رالی یاد شو اوس نو یو څو بیته په کار دي چې هغه نقش و علامې د وجود مطلق ده د هغه وجود خالص د انوار الهیه وده ده